22 کلن محمود خان د سپین بولدک د مازل کلي اوسیدونکی دی. تېره شپه د پاکستاني ملیشو برید کې د خپلې کورنۍ 2 غړي له لاسه ورکړي او 2 نور یې ژوبل سوي دي. یم د اکا زوی شهید سولو، موږ په کلي کې راجل علي زوی د حضرت علي نومیږي، هغه شهید سولو. یو بل موږ په کلي کې مېلمه وله، مېلمه راغلی وه، مېلمه کې شهید سولو. یوه مې د اکا لور د پر ورنو په پښو کې د فرضیه بندې دي، یو مې د اکا زوی په لاسو کې فرضیه بندې دي او زما ماجت یې را در په در کوي. هم تجارت ښکار دی، هم موږ دا اوس شهیدان بلاله په جسای کې دي ولاړ هم شهیدان ورکړي دي، هم ټپیان ورکړي. تعداد زیاته ماته نه دي معلوم، خو برای شپه پر 10 بجې د جنګ شروع د سهار لمانځه پورې خیمه ټکان اورېده. پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک مازل کلي کې په لسګونه کورونه هدف ګرځولي او خلکو ته د ځاني زیان سربیره درانه مالی زیانونه اړولي دي. خلک وایي پاکستان د نور پر ولسي خلکو بریدونو ته د پای ټکی کښېږدي. هغه مشکلات به بس د دې د پاسه ټکان شو، د دې د پاسه دغه وه نو اوانونه وه دغه وو، نو دغه رقم ستړی وه او کوچنیان بیده وه، بس ټکان ډېر شول، اوانونه وه دغه تلفات ورسوي، شهیدان وسوله. 11 بجې وې چې دغه کورونه په نښه کړه او دغه کورو باندې اوانونه وغورځول. دغه تاسې ټول وینئ هغه موټرسایکلانو ټوله شیان سوځل سوي دي. حالت خو ډېر راباندې پریشانه دی، خو د زغملو وړ نه دی، خو وینم په جوش کې راغلی ده. هېڅ حالت ته پاکستان دا نشو زغملی، خو کور او وطن ولس ټول و دې ته بیخي آماده وي چې پر پاکستان باندې ځان لولپا او ځان لولګوي. د سپین بولدک سیمهیز مسؤلین وایي پاکستان تېره شپه سپین بولدک کې لومړی پر افغان ځواکونو د لاسي بمونو برید پیل او وروسته یې ملکي تاسیسات هدف وګرځول، خو برید ته افغان ځواکونو سخت ځواب ورکړ. تقریبا چې دا جګړه پر 10 بجې پاکستاني لوري تېره شپه پیل کړه، 15-20 دقیقې د اسلامي امارت مجاهدین لخوا جواب نه دی ورکړل شوی. بیا چې کله اسلامي امارت مجاهدین دوی ته جواب ورکوي، په 1 ساعت کې بیرته دا جوابي ډزې بیرته ودرولې د اسلامي امارت مجاهدین لخوا څخه. د تېرې شپې جګړه کې د وژل سوو 5 تنو جنازې د سپین بولدک ولسوالۍ لویدیځ کې د سلګونو کسانو له لوري خاورو ته وسپارل سوې، خو 5 ژوبل سوي بیا د درملنې لپاره کندهار ته لیږل سوي. له جګړې وروسته پاکستان د چمن سپین بولدک دروازه د کډوالو پر مخ تړلې ده، خو سپین بولدک ولسوالۍ کې وضعیت عادي سوی او بې ځایه سوي کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ګرځېدلې دي.